سلام ګران دوستانو د اووم ټولګي د کیمیا 12مې برخې یا 12 لوست ښه راغلاست. په تېره برخه کې موږ تاسو کیمیاوي تعاملونه ولوستل. ولوستل چې کیمیاوي تعاملونه د دوو او یا هم له دوو څخه زیاتو موادو د متقابل عمل څخه عبارت دي چې په نتیجه کې نوي مواد د نوي خواصو لرونکي رامنځته کیږي. او همدارنګه موږ تاسو ولوستل چې د کیمیاوي تعامل د ښودلو لپاره موږ تاسو د کیمیاوي معادلې څخه ګټه اخلو. کیمیاوي معادله مو ورته وي درې برخې لري. چپ طرف یې د لومړنیو موادو په نامه سره یادیږي، ورپسې بیا هغې شی چې هغه د نتیجې یعنې په نتیجه کې معنا ورکوي، او وروسته بیا محصول مواد دي. محصول مواد هغه مواد دي چې د لومړنیو موادو د تعامل په نتیجه کې لاسته راځي. نن ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کیمیاوي معادلو د لیکلو طریقې وایو چې کیمیاوي معادله موږ تاسو په څو طریقو سره لیکو. ورزو سلاید ته ګران زده کوونکو کیمیاوي معادلې معمولا په څلور ډوله لیکل کیږي. په څو ډوله؟ په څلور ډوله. لومړی چې دا حروفي معادله ده. حروفي معادله کوم معادلې ته وایي؟ هغه معادلې ته وایي چې په هغه کې د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په تورو سره لیکل کیږي. یعنې له نامه څخه هم معلومیږي حروفي معادله هغه معادله ده چې په هغه کې د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه سره لیکل کیږي؟ په تورو سره لیکل کیږي. راځئ تاسو یو مثال کار کوم. مثلا موږ تاسو وایو د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه اوبه حاصلیږي. زه د هایدروجن نوم په تورو سره لیکم، یعنی هایدروجن د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه چای حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. له تعامل څخه چای لاسته راځي، اوبه لاسته راځي. نو موږ تاسو په حروفي معادله ګران زده کوونکو د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه سره لیکو؟ په تورو سره لیکو. هایدروجن جمع اکسیجن نومونه لیکم او محصول مواد څه شی دي؟ اوبه دي. نو ګران زده کوونکو په حروفي معادله کې چې له نامه څخه هم معلومیږي موږ تاسو دائما د عناصر له څه څخه ګټه اخلو؟ نومونه په تورو سره لیکو. هایدروجن جمع اکسیجن چا لاسته راځي؟ اوبه. د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه په څه ولیکل؟ په تورو سره مې ولیکل. نو حروفي معادله هغه معادله ده ګران زده کوونکو چې په هغه کې د عناصرو نومونه او همدارنګه د مرکباتو نومونه په څه سره لیکل کیږي؟ په تورو سره لیکل کیږي. دویم ډول معادله چې ده ګران زده کوونکو هغه چې ده سمبولیکه معادله ده. ورزو سلاید ته سمبولیکه معادله سره کم تعریفوو. په سمبولیکه معادله کې ګران زده کوونکو له نامه څخه هم معلومیږي د تعامل کوونکو او محصول موادو نومونه د سمبول په حیث، یعنی په دې معنی چې د هغه له سمبول څخه سره کم کوو ګټه اخلو. خو فکر مې وي چې یوه خبره ډېره مهمه ده په دې کې د فزیکي مواد د فزیکي حالت څخه هم سره کم کوو تاسو ګټه اخلو. یعنی د هر عنصر چې په کوم حالت پیدا کیږي همدارنګه مرکب د هغه فزیکي حالت هم سره کم کوو موږ تاسو لیکو. مثلا راځم همدغه معادله د هایدروجن سمبول چی ده؟ د هایدروجن سمبول H ده. په سمبولیکه معادله کې د عناصرو او د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو له سمبولونو څخه سره کم کوو ګټه اخلو. یوه ډېره مهمه خبره دلته ده هغه دا ده چې د عناصرو او یا هم تعامل کوونکو او محصول موادو فزیکي حالت هم سره کم کوو موږ تاسو په نظر کې نیسو. هایدروجن چې دی هغه په ګاز حالت پیدا کیږي. نو دغه جي څه معنی ورکوي؟ جي په دې معنی چې هایدروجن په ګاز حالت پیدا کیږي. جمع د اکسیجن سمبول چی ده؟ او اکسیجن سمبول او ده. دا هم ګران زده کوونکو په ګاز حالت پیدا کیږي. دغه جي څه معنی ورکوي چې دا په ګاز حالت باندې سره کم کی پیدا کیږي. کله چې دوی تعامل کوو نو دا سره کم کی دا اوبه لاسته راوړي. د اوبه فورمول چی ده؟ H2O. اوبه سره کم پیدا کی؟ اوبه په مایع شکل باندې پیدا کی. د مایع شکل د ښودلو لپاره موږ تاسو له کوچني ال څخه سره کم کوو ګټه اخلو. ښایي موږ تاسو په سمبولیکه معادله کې ګرانو زده کوونکو کله چې د عناصرو نومونه لیکو او همدارنګه د تعامل کوونکو او یا هم د محصول موادو فورمولونه او سمبولونه چې لیکو د هغه فزیکي حالت هم په نظر کې نیسو. هایدروجن سمبول H ده. جي څه معنی؟ چې په ګاز حالت پیدا کیږي. اکسیجن سمبول چی ده؟ او ده. او جي څه معنی؟ چې اکسیجن هم په ګاز حالت پیدا کیږي. کله چې دوی تعامل کړی دی
اوبه یې لاسته راوړي دي. نو د اوبو سره مې کوچنی ال ولیکه. څه معنا ورکوي کوچنی ال؟ دا معنا ورکوي چې خپله اوبه په څه رقم حالت پیدا کیږي؟ په مایع حالت باندې پیدا کیږي. نو په سمبولیکه معادله کې موږ تاسو د تعامل کوونکو او محصول موادو له سمبولونو څخه ګټه اخلو، خو په دې شرط چې موږ تاسو باید د هغه فزیکي حالت هم سره کم کې ورسره په نظر کې ونیسو. ښه، دریم ډول معادله چې دا ګران زده کوونکو هغه چې دا توصیفي معادله ده. ورزو سلاید چې توصیفي معادله سره کم تعریف کړې ده. په توصیفي معادله کې ګران زده کوونکو د ټول تعامل محصول په یوه جمله کې لیکل کیږي. له نامه څخه هم معلومیږي په توصیفي معادله کې د ټول تعامل محصول سره کم کوو په یوه جمله کې لیکل کیږي. مثلا زه تاسو ته همدغه تعامل لیکم، همدغه هایدروجن جمع اکسیجن چې اوبه تر لاسته راغلي، په توصیفي معادله کې دغه ټول تعامل سره کم کوو په یوه جمله کې لیکو. مثلا زه داسې لیکم چې د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه چی حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. چی حاصلیږي؟ اوبه حاصلیږي. نو په توصیفي معادله کې موږ تاسو دغه ټول تعامل کوونکي مواد او محصول مواد لاسته راغلي دا ټول په یوه جمله کې سره کم کوو، خلاصه کوو. داسې وایو چې د هایدروجن او اکسیجن له تعامل څخه چی لاسته راځي؟ اوبه حاصلیږي. نو د توصیفي معادلې له نامه څخه هم موږ تاسو داسې ویلی شو چې هغه معادله ده چې په هغه کې دغه ټول تعامل هم محصول مواد او هم لومړني مواد سره کم کوو، په یوه جمله کې ټول په خلاص ډول باندې لیکو. حروفي معادله مې ولوسته چې عناصرو نومونه په حروفو لیکو. سمبولیکه معادله مې ولوستله چې د عناصرو او مرکبونو له سمبولو څخه البته د هغوی د فزیکي حالت په نظر کې نیولو سره استفاده کوو. او دریم ډول معادله چې ګران زده کوونکو هغه توصیفي، دغه ټول تعامل سره کم کوو، په یوه جمله کې موږ تاسو خلاصه کوو. نو توصیفي معادله هغه معادله ده چې په هغه کې ټول تعامل هم محصول مواد او هم لومړني مواد په یوه جمله کې سره کم کی خلاصه کیږي. آخرین ډول معادله چې موږ تاسو ته ګران زده کوونکو هغه شکلي معادله ده. ورزو شکلي معادله سره کم تعریفوو. په شکلي معادله ګران زده کوونکو له شکلونو څخه ګټه اخلو، یعنی د هر عنصر هغه که تعامل کوونکی وي او هم که محصول مواد وي، د هغو د ښودلو لپاره له څه څخه ګټه اخلو؟ له شکلونو څخه موږ تاسو ګټه اخلو. خو دا شکلونه داسې ګټه اخلو چې تقریبا موږ تاسو د هر عنصر یا د هر اتوم دپاره موږ تاسو له یوې کورې څخه سره کم کوو ګټه اخلو، یعنی هر عنصر د یوې کورې په حیث سره کم کوو قبلوو. اوس راځئ ورته همدغه تعامل یا همدغه معادله هایدروجن جمع اکسیجن که په شکل کې وښیو، موږ تاسو دوه هایدروجن لرو، د هر یو دپاره تاسو یوه کوره ولیکه. دا یو هایدروجن دی بل هایدروجن، هایدروجن دی هم بل هایدروجن، جمع اکسیجن دا هم دوه اتومه دي، هر اتوم د یوې کورې په حیث سره کم کی قبلوو موږ تاسو. دا یو اکسیجن او دا هم بل اکسیجن. دوی د تعامل په نتیجه کې اوبه لاسته راځي. اوبه چې دي یو اکسیجن دوه دانې هایدروجن، اکسیجن مرکز کې ځای په ځای کوو او هایدروجن یې د هغه په شاوخوا باندې موږ تاسو لیکو. دا یو اکسیجن او دا هم چی؟ هایدروجن. نو په شکلي معادله ګران زده کوونکو موږ تاسو له شکل څخه ګټه اخلو او د هر اتوم لپاره موږ تاسو له یوې کورې څخه سره کم کوو ګټه اخلو. اوس ورته وګورئ موږ تاسو څه هایدروجن لرو؟ دوه هایدروجنه. دلته به دوې کورې، یو هایدروجن بل هایدروجن په شکل کې ښیو. څو اکسیجنه؟ دوه دانې، یو اکسیجن بل اکسیجن. اوبه لاسته راغلي یو اکسیجن او دوه اتومه څه دي؟ هایدروجن. اکسیجن او دا هم څه؟ دوه اتومه هایدروجن. نو په شکلي معادله ګران زده کوونکو موږ تاسو د اتومونو او مرکباتو لپاره موږ تاسو له شکل څخه سره کم کوو ګټه اخلو. ګران زده کوونکو مخکې له دې څخه چې دا مبحث پای ته ورسیږي، زه بعضې علامې دي چې په کیمیاوي تعاملو کې د هغه علامې چې دي خاصه معنا ورکوي، هغه به موږ تاسو باید بلد اوسو. مثلا موږ تاسو د وخت ولیکه جی چې ګاز معنا ورکوي، ال د مایع، زه هغه تاسو ته لیکم. دا تاسو په کیمیاوي تعاملاتو کې باید په یاد ولرئ چې دا څه معنا ورکوي. یو څو مشخص علامې دي چې هغه په کیمیاوي تعاملاتو کې ډېر کارول کیږي. موږ تاسو باید د هغه مفهوم باندې سره کم شو ځانونه پوه کړو.
علامه درته لیکمه او دلته مفهوم درته لیکمه. ښه ګرانو زده کوونکو، علامه که چیرې مثلا اس وه، اس څه مانا ورکوي؟ د جامد مانا ورکوي، یعنی هغه ماده په جامد حالت باندې پیدا کی. که چیرې ال وه، ال څه مانا؟ هغه د مایع مانا ورکوي، یعنی هغه ماده څه رقم پیدا کی؟ په مایع حالت باندې پیدا کی. که چیرې جی وه، جی څه مانا ورکوي؟ هغه د ګاز حالت مانا ورکوي. څه مانا ورکوي؟ د ګاز حالت مانا ورکوي. که چیرې یو وکتور یا یو غشی وه، هغه په دو مانا چې تعامل غیر رجعی دی، بیرته نه راګرځي. تعامل څه رقم دی؟ غیر رجعی تعامل دی. تعامل څه رقم دی؟ غیر رجعی څه مانا؟ چې تعامل بیرته په محصول مواد باندې نه تجزیه کوي، یعنی راګرځي نه راګرځونکی تعامل دی. که چیرې دغه دوه دانې غشي وو یا دوه دانې وکتورونه وو، د یوه لوری یوې خواته د یوه بلې خواته وه، دا په دو مانا چې تعامل څه رقم دی؟ تعامل رجعی دی. رجعی په دو مانا چې وروسته له دې څخه چې تعامل په محصول مواد بدل شو، بیرته په لومړنۍ مواد باندې بدلیږي. د هغو علامات سره که موږ استفاده کوو په دې شکل باندې، که دوه وکتورونه وو هغه څه مانا ورکوي؟ هغه د رجعي تعامل مانا ورکوي. که چیرې داسې وه ګرانو زده کوونکو، دلته درته لیکمه علامه او دلته مفهوم درته لیکم. که چیرې علامه ای کیو وه، ای کیو څه مانا ورکوي؟ اوبلن محلول مانا ورکوي. څه مانا ورکوي؟ اوبلن محلول به اوبلن وي. که چیرې اس او ال وه، سولوشن اس او ال څه مانا ورکوي؟ بېلابېل محلولونه، بغیر د اوبو نه بېلابېل محلول، اوبلن نه دی. صحیح شوله؟ اس او ال څه مانا ورکوي؟ د بېلابېل محلولو یا مختلف محلول مانا ورکوي. ښه، که چیرې داسې وګورم زده کوونکو چې د غشي په سر باندې دلتا لیکل شوې وه او یا هم سانتیګریډ، دا څه مانا ورکوي؟ د تعامل لپاره اړینه تودوخه. د تعامل لپاره اړینه یا ضروري تودوخه، یعنی تعامل د تودوخې په شتون کې سرته رسي. که چیرې داسې وګورم زده کوونکو چې غشی وه او په سر یې د ATM اتموسفیر او یا هم PR لیکل شوی وه، دا په دو معنی چې تعامل د فشار په موجودیت کې سرته رسي، یا د تعامل لپاره اړین فشار. د تعامل لپاره څه رقم فشار؟ اړین یا ضروری فشار، یعنی تعامل د فشار په موجودیت کې سرته رسي، یا ATM اتموسفیر مانا ورکوي، PR پرشر یا فشار مانا ورکوي. او که چیرې داسې وګورم زده کوونکو دغه غشی پورته وه، په دو مانا آزاد، یو شی آزاد شوي، آزاد کېدل مانا ورکوي. آزاد کېدل، اکثره ګازونه دي هغه چې کله آزاد شي پورته ځي، نو د غشی څه مانا؟ آزادو مانا. او که چیرې د غشي دغه لوری ښکته وه، دا به رسوب مانا ورکوي. رسوب کول. نو په کیمیاوي تعاملاتو ګران زده کوونکو دغه علامې ډېرې مهمې دي. تاسو کوشش وکړئ دغه علامې سره کم کړئ، علامې په یاد ولرئ. که چیرې اس وه، جامد مانا ورکوي، ماده په جامد حالت پیدا کیږي. که ال وه، مایع. که جی وه، ګاز وه. او که چیرې دغه یو غشه یا یو تیر وه، تعامل غیر رجعي بیرته نه راګرځي. که چیرې دوه دانې وو، تعامل بیرته راګرځي، یعنی بیرته په اوله مواد باندې تجزیه کیږي. او که چیرې ای کیو سمبول وه، دا اوبلن مانا، یعنی محلول اوبلن محلول دی. که چیرې اس او ال وه، بېلابېل مختلف محلول مانا ورکوي. که چیرې غشي په سر دلتا او یا هم سانتیګریډ وه، په دو مانا تعامل لپاره اړینه تودوخه، یعنی تعامل د تودوخې په موجودیت کې سرته رسیږي. او که چیرې د دغه غشي په سر باندې PR یا هم اتموسفیر وه، پرشر او یا هم اتموسفیر، په دو مانا تعامل لپاره اړین فشار، تعامل د فشار موجودیت کې سرته رسي. او که چیرې دغه غشی پورته وه، دغه لوری آزادېدل مانا ورکوي. او که د غشي لوری ښکته وه، بیا د رسوب کولو مانا ورکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه زموږ تاسو نننۍ برنامه. تر بلې برنامې پورې چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بخښونکي خدای مې سپارم. کامیابه اوسئ.